مومن ضلع کې د خوایزي سوپر لیګ د کرکټ د لوبو میله سرته رسیدلې ده، کومه کې چې د خوایزو شپږ د کرکټ مقامي ټیمونو برخه واخیسته. د اټا کرکټ سټیډیم په مقام لوبیدونکو د 2 اورونو ټورنمنت د رواني میاشتې د اختر په موقع په 13مه نیټه شروع شوی، کوم چې یوه اونۍ جاري و او په 30مه نیټه سرته ورسېده. فاینل میچ د خوایزو ټایګر او خوایزو زلمی ټیمونو ترمنځ وشو، کوم چې خوایزي ټایګر په خپل نوم کړو. په دې موقع د سرحدي سیمې مشهور شخصیت او د افغانستان پخوانی د سرحداتو وزیر فریدون خان مومن مشر میلمه و. د فاینل میچ په دوران د فریدون خان مومن وینا وه: تاسو په خپلو کې د یو بل نه وګټله، سبا یې د یوې بلې صوبې نه تاسو وګټئ، یو بل ورځ د یو ملک نه وګټئ. انشاءالله کوشش د دې وکړئ چې ځان لکه د نورو لوبغاړو غوندې چې د دنیا په سطحه د لوی ملکونو نه پاکستان ته او دغه خپل قوم ته یو نیکنامي راوړې ده، سرلوړي راوړې ده، همدغسې تاسې هم وځلیږئ او موږ هم وګورو او پرې خوشحاله شو. په خپلو کې مینه محبت ولرئ، وروري ولرئ، اتفاق ولرئ. دلته په راتلو سره زه ډېر خوشحاله شوم، هم ستاسې په لیدلو سره او د دې لوبې په لیدلو سره، هم دلته د خوایزي جرګې تنظیم چې کوم د خیر کارونه ځوانانو شروع کړي وو هغه ما واورېدل او ولیدل، په هغې هم زه ډېر خوشحاله شوم. وروستو خصوصي میلمه او د خوایزو ګوند مشر حاجي عبدالرحمن خان په لوبغاړو انعامونه او ټرافیانې تقسیم کړي. په دې موقع د سیمې ګڼ شمېر مشرانو، لوبغاړو او ځوانانو هم ګډون وکړو. د مومن قبایلي ضلع نه ګل محمد مومن.